په کندهار ولایت کې د انارو بڼوال وایي که څه هم چې سږ کال په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو ترڅنګ بیا د انارو د سږنیو حاصلاتو ډیری برخه چاودلي او مرض وهلي دي چې ګڼو بڼوالو ته یې زیانونه اړولي دي. او انار چې خوندور دي خو شش کال یې چاودلي نه کې زیات نه کنه نو ښایسته انار دي خو دا دې شش کال د ډېر وچوله باغونه سره تیز وو کنه اصلي ډېر حاصلات یې کړي وو شش کال نو په دا خاطر باندې اوس د درخت چې نه کتی شمال میږي دا چاودلو په خاطر نه حاصلات خو شش کال دغه رقم چې خو لکه دا وینې چې معنا مس چاودلي دي وو دا چاودلي انار دي خو نه درې ډېر ځای رسول کېږي نه د خکېږي ګر په دغه یا کابل دی یا هرات یا کندهار په دغه ولایتو باندې سره تقسیمیږي د دې خاص بازار نه لري. د نباتاتو د ساتنې او قرنطین رئیس بیا وایي چې د کندهار انار په اپیډز یا شفته ناروغۍ اخته دي. نوموړی وایي که چیرته بڼوال پر خپل وخت اقدام وکړي نو کولی شي چې په ډیرو ساده لارو چارو دا مرض کنټرول کړي. نوموړی مرض چې دی هغه دغه نوم یې اپیډز دی انګلیسي نوم یې او دې ته په عام اصطلاح دغه منطقې خلک یا بزګران شفته وایي. معمولا د شفته خپله د ژوند دوران داسې دی چې دوی خپل محدود وخت لري او بیا په طبیعت کې د دې اګۍ پاتې کېږي او هر وخت چې محیطي شرایط برابر سي بیرته دا راژوندي کېږي او نبات باندې حمله کوي. د دې کنټرول لارې چارې ډېرې ساده دي. موږ کولی شو چې دا د یو عادي تخنیکي کنټرول په اساس باندې هم له منځه یوسو. یو ونه ده کله چې افت پکښې کې معلوم سو د دې پر ځای چې موږ کیمیاوي مواد استعمالوو کولی سو په عادي اوبو باندې دا ونه پرېمینځو او دغه افت له منځه ولاړ سي. بلخوا بیا د کندهار ولایت د انارو یو شمېر سوداګر وایي چې دوی د سړو خونو د نشتون له امله هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي که چیرته په هیواد کې دننه سړې خونې ورته جوړې شي نو بیا به اړ نشي چې په بل بهرني هیواد کې خپل حاصلات وساتي او یا یې په کمه بیه وپلوري. حکومت څه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړې خونې د لیب موږ په وطن کې جوړې کړي. موږ د انار وړو په پاکستان کې یا په ګاونډي ملکو کې هلته په اسټورو کې ساتو د هغه ملک په اسټورو کې ګټه هغوی ته رسیږي هغه خلک په کار لویږي. دلته که چیرې سړې خونې جوړې شي بیا به انار دلته په اطمینان پراته او خرابېږي به نه. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی هم په هیواد کې د سړو خونو د کمښت ستونزه مني او وایي چې په تیر کې هم داسې هلې ځلې شوې وي او اوس هم د کرنې وزارت لخوا یو شمېر سړې خونې جوړې شوې خو معیاري نه دي. نوموړی وایي د یادې ستونزې د حل لپاره باید دولت او خصوصي سکتور په ګډه لاس په کار شي. په پخواني دولت کې دا هلې ځلې وشولې او اوس هم امارت اسلامي په کمو امکاناتو دا هلې ځلې کوي. وزارت زراعت یو سلسله سړې خونې جوړې کړې دي مګر هغه معیاري نه دي او د معیاري بودنو مشکل اساسي برخه دی. دا یو جدي ستونزه ده. دا د امارت سره شریکه شوې ده. دا باید سکتور خصوصي او خپل دولت مشترکاً حل کړي. د کندهار انار چې په هیواد کې دننه هم د ښه کیفیت او خوند له امله مشهور دي د دې ترڅنګ بهرنیو هیوادونو ته هم په زیاته کچه صادریږي او ښه نوم یې خپل کړی دی.